چې په رمضان کې یو ختم تاسو وکړو نو دومره ثواب هم وشو لکه د رمضان نه بغیر چې اویا ختمونه د قرآن شریف کړي نو اویا تاسو پوره کولی شئ چې د میاشتې یو هم تاسو کوئ نو 11 میاشتې کې بغیر د رمضان نه 11 ختمونه ښځه د میاشتې تاسو 2 ختمونه وکړئ نو په 11 میاشتو کې 2 ختمونه ښځه تاسو په میاشت کې 3 ختمونه وکړئ په 10 ورځې کې نشي کولی نو 3 ختمونه څلورو کې ده په میاشت څلور ختمه څوک هم نشي کولی چې په هفته کې ختم کړي کم خلک به یې کوي نو څلور څلوېښت په 11 میاشتو او دا څونه دي نو څومره مسلمانان چې زما دا مقتدیات تاسو حاضر ناست کې او که کوم مسلمانان زما اواز اوري ټولو ته دا درخواست دی چې په رمضان کې یو ختم یو خطا کوي خو که له دې نه زیاته مینه تاسو کولی شئ نو ګوره 13 ورځې د سپاره درول ډېره اسانه وي په 15 منټه کې په 20 منټه کې چې ډېر ورو وایي په نیمه غنټه کې سپاره ویل کېږي نو سپاره ویل چې الله پې خوشحالېږي او یو سپارو بسېږي نو څومره لوی ثواب نو یو به دا کوي انشاءالله چې تلاوت د قرآن شریف